السلام علیکم. زه یم ستاسو روح حنیف الله. یو ځل بیا تاسو ته مخاطب شوم حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل نه. امید ساتم چې تاسو به روغ جوړ یئ، خوشحاله به یئ. نن ما تاسو ته یو ښکلې شان ویډیو راوړې ده د سکرین ریکارډینګ په باره کې، چې سکرین ریکارډینګ به موږ څنګه کوو، په دې باندې موږ ویډیو څنګه جوړوو. راځئ زه تاسو ته د سکرین ریکارډینګ په باره کې طریقه ښیم. تاسو به داسې وکړئ، په خپل موبایل کې به له پاسه به په دې نشان باندې کلیک واخلئ. تاسو دلته کې خپل سیټینګ ته راشئ. ما دلته کې سکرین ریکارډینګ ان کړی دی. په دې سکرین ریکارډینګ باندې به تاسو کلیک واخلئ. کوم چې په دې سکرین ریکارډینګ باندې تاسو کلیک اخلئ، ما دا اوس چې زه کوم سکرین ریکارډینګ کوم، نو دا زه اصل کې په دغه سکرین ریکارډینګ باندې کلیک کوم، ځکه چې دا ما سره خپل موبایل کې سکرین ریکارډینګ دی. اوس هم د سکرین ریکارډینګ چې کوم ان دی، دا ما سره په خپل موبایل کې خپل سافټویر دی. مطلب هغه کس دا خبره هم کوي چې مطلب زما په موبایل کې دا سافټویر ما سره نشته دی، نو دا به څنګه موږ دا سکرین ریکارډینګ به کوو. نو راځئ زه تاسو ته د هغې په باره کې یو ایپ دی چې هغې ته موږ سکرین ریکارډر وایو، نو هغه به موږ څنګه ډاونلوډ کوو. نو تاسو ته به زه په دې ویډیو کې ښیم. تاسو دا ویډیو سکیپ کوئ مو د اخره پورې وګورئ، نو تاسو پرې ډېر څه زده کړئ. تاسو به راشئ خپل پلی سټور ته. کله چې تاسو خپل پلی سټور ته راغلئ، نو تاسو په خپل پلی سټور کې ورکړئ سکرین ریکارډر. سکرین ریکارډر موږ دا دی ورکړو سکرین ریکارډر. نو تاسو په دې سکرین ریکارډر باندې کلیک واخلئ. کله چې تاسو په سکرین ریکارډر ایکس ریکارډر په دې باندې تاسو کلیک واخلئ، نو تاسو به دا انسټال کړئ. داسې کې 100 میلیون خلکو دا ډاونلوډ کړی دی. دا هر یو کس استعمالوي، او په دې کې ډېر ښه څه ویډیو خلک ځانته جوړولی هم شي، او دې ته موږ سکرین ریکارډر وایو. دا سکرین ریکارډ موږ سره ډاونلوډ شو، دا موږ اوپن کړو. کله چې دا موږ اوپن کړو، نو موږ ته به داسې یو انټرفیس راشي. موږ به په ایلو باندې کلیک واخلو. کله چې موږ په ایلو باندې کلیک واخلو، موږ ته به داسې لاندې یو انټرفیس راشي. نو موږ به په دې ټول سلیکټ باندې کلیک واخلو. نو موږ ته به داسې یو انټرفیس راشي، په هغې کې موږ ته وایي چې ایپ کال ریکارډر. نو موږ به دې کې ایپ کال ریکارډر باندې کلیک واخلو، ځکه چې دا موږ سره دا کوم دی ایپ چې موږ ډاونلوډ کړو، د دې په باره کې موږ ته وایي چې مطلب دا ایپ تاسو کله یوز کوئ، نو دې په باره کې به تاسو دا یو اپشن لازمي ان ساتئ. نو دا به موږ ان کړو. کله چې دا موږ ان کړو، نو موږ به دې نه موږ بیا بیک لاړ شو. کله چې دې نه موږ بیک لاړو، په ایپ کال ریکارډر باندې ما کلیک واخلو. دا ما ایلو کړو، او د دې نه وځم. بیا به تاسو راشئ په دې لاندې په ایلو باندې به کلیک واخلئ. کله چې تاسو په ایلو باندې کلیک واخلئ، نو تاسو ته به بیا داسې انټرفیس راشي. کله چې تاسو ته داسې انټرفیس راشي، نو تاسو به ریکارډینګ خپل ایپ ته لاړ شئ. ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، په ګنټۍ نشان باندې کلیک واخلئ، او په آل باندې کلیک واخلئ. زمونږ نوې ویډیو تاسو ته اول راورسي. والسلام.